دا دردونو کړهونو سره هر زندگی کړو دا لاچارو لوی خدایا خوبیا. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید لرم چې غون کتون کې بخې کتون کو راغلی یو ځل بیا د یو معذور ورور خواله د سایکل وته ضرورتو نو زه د خپل ترور زوی محمد بلال شکریا ادا کوم چې هغه زمونږ په ورکوټ وینا باندې چې دی نو د حاجي صاحب ته سایکل فراهم کو. حاجي صاحب نه هم تپوس کو چې حاجي صاحب ته څومره تکلیف دی او انشاءالله کوشش کوو چې دته مونږ هغه بل سایکل چې دی فراهم کو او هغه تاسو څومره چې مسلمانان مونږ ګورئ په دې دغه باندې نو تاسو غونډو ته مونږ دغه ریکویسټ کوو چې دا چې دی نو هغه بل سایکل د دپاره صحیح دی خو اوس الن کې ډېر ضرورت ده د بار د رښتو. نو مونږ ګورو په معاشره کې داسې خلک بیا سیټ دی مونږ دغه کړي نو بیا دوی تنګېږي خو دوی هغه حل نشي ویلی. مونږ د حاجي صاحب نه دغه کوو چې حاجي صاحب تاسو د بلال فاونډیشن شکریا ادا کړي او چې دی نو تاسو ته دواګانې وکړي. السلام علیکم. بلال فاونډیشن ته شکریا ادا کوم چې زما محتاج چې کوم سره چې کوم د امداد وکړو او ما ته د دې ګرځېدو ډېر تکلیف و. له کور نه بهر نه شوم وتی زیاتره به کټ کې وم او دې سره ما چې کوم دی نو ډېر سهولت و بار زه ګرځېدی شم دې سره او بار خلکو سره ملوېدی شم نو دا چې زما دپاره ډېر یو غټ سهولت شو او زه چې کوم دی نو خصوصي طور د بلال فاونډیشن چې کوم دی شکریا ادا کوم او مننې کوم چې ما دپاره چې کوم دی نو دا سهولت دستیاب کوم. د غونډو مسلمانانو لپاره دعاګانې کوو چې الله پاک دې هر چاته دا توفیق ورکړي چې داسې زموږ غوندې کمزورو سره امداد کوي او الله پاک دې دوی په کاروبارونو کې په هر څه کې چې کوم دی برکت واچي او ډېره مهرباني بلال فاونډیشن. ډېره مننه ملګرو. دا و د نننۍ ورځې خپرونه د بلې خپرونې په درانه خدمت کې بیا ستاسو سره حاضرېږم. ښه وخت هم غواړم. د لوی الله په امان. د دې د ورشتمنا غیرتمندا آفرین شاه مونږ نه غواړو لتانا خو په زړه